بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ د مایکروسافت ایکسل پروګرام د هوم ټیب تر الاینمنت پورې ویلی و، یعنی الاینمنت ګروپ پورې مربوط څه اپشنونه چې دي په دې ټولو موږ ډسکس کړی او بحث مو کړی و. زموږ د نن ورځې درس دی نمبرز. نن به د عدد یا نمبر پورې تړلي پر ټولو اپشنونو باندې خبرې وکړو. ګورئ دغه نمبر ګروپ کې موږ تاسو سره دلته یو مینو ده او د مینو باندې چې کله کلیک کوو ګورئ مختلف اپشنونه دلته دي او مور نمبر فارمټ ځینې خبرې دلته هم شته دي. دا ټول مکمل د نمبر پورې خبرې کوي، عدد پورې تړلي خبرې دي. د دې لپاره چې په دې اپشنونو باندې تاسې ښه پوه شئ، لومړی باید زه راشم یو مثال جوړ کړم. صفحه به لږ زوم کړم چې تاسو ته صحیح ښکاره شي او یو مثال به جوړ کړو. فرض که موږ یو دوکان لرو او په هغې کې یو ایټم فرض که ایټمس دي او ایټمس خرڅوو. یو ایټم موږ ته چې دی تمام اخلو یې پرچیز ریټ او فرض که یو ایټم موږ اخلو او بیرته یې خرڅوو سل ریټ او همدا ډول یونټس ورته لیکو چې څو دانې واخیستلې څو دانې هم خرڅې کړې. هغې نه وروسته ټوټل ورته لیکو چې ټوټل څو روپۍ شوې او د ټوټل څخه وروسته وین ان لاس موږ معلومو چې موږ اوس ګټه وکړه که تاوان وکړه. دا به ټول تر دې ځایه سلیکټ کړم او وروسته به راشم بارډرز ته او آل بارډرز به دې ته هم ورکړم. د دې وروسته به دا سلیکټ کړم او دا به بولډ کړم او لږ به ورته دا کالمونه لوی کړم تر څو دا کوم لیکل چې پټ شوي دي هغه هم ښکاره شي. له دې وروسته به دا بیا هم سلیکټ کړو او بیا به یې ریج سنټر ته کړو، میډل ته به یې کړو. فرض که موږ یو کمپیوټر واخیست، صحیح ده، او دغه کمپیوټر موږ په 12,000 افغانۍ دوکان دپاره واخیست او بیرته یې خرڅوو په 15,000. فرض که په 15,000 مو بیرته خرڅ کړه او 2 دانې مو خرڅ کړه، ټوټل د دې 100 روپۍ شوې. باید ټوټل موږ ته اوس معلوم شي. د دې دپاره چې موږ ټوټل ځان ته معلوم کړو موږ به راشو دلته ایکول ولیکو، قوس به شروع کړو او بیا به دا سل ریټ واخلو، دا به ملټیپلای کړو په یونټس باندې او چې کله مو دا کار وکړو قوس به بند کړو، انټر به کړو. 2 کمپیوټر یې موږ خرڅ کړه په 10,000 افغانۍ باندې. نو اوس باید دا هم معلوم شي چې موږ ګټه وکړه که تاوان وکړه. اول خو به دا ټوټل واخلو، لاندې به یې ډریګ کړو چې کوم ډیټا نور دلته موږ لیکو نو دا کالکولیشن خپله وکړي. وین او لاس دپاره د معلومولو دپاره به تاسې راشئ دلته ایکول ولیکئ، قوس به شروع کړئ. موږ غواړو خپل ګټه او تاوان معلوم کړو. نو داسې کار به وکړو، دغه د سیل ریټ نه به منفي کړو د پرچیز ریټ او له دې وروسته به قوس بند کړو او بیا به یې چیک کړو، بیا به یې ضرب کړو په څو کې، په یونټس کې. کله مو چې دا کار وکړئ نو دلته به بیرته راشو، انټر به پریس کړو. چې کله موږ انټر پریس کړو ګورئ دلته موږ ته وایي چې تاسې 6,000 افغانۍ ګټه کړې. نو دا به لاندې ډریګ کړو. نو 6,000 افغانۍ ځکه ګټه کړې، یو کمپیوټر چې موږ په 12,000 اخیستی او په 15,000 مو خرڅ کړی، نو په یو کمپیوټر کې موږ 3,000 ګټلي. یونټس 2 دانې مو خرڅ کړي، نو 2 په 3 کې 6,000 افغانۍ موږ ګټه کړې. نو وری به شو، لږ څه نور معلوماتونه به هم ورته ولیکو. فرض که ایل سی ډي ده او دغه ایل سی ډي موږ اخیستی په 2,000 افغانۍ او بیا مو خرڅ کړی په 3,000 افغانۍ او فرض که 4 دانې مو خرڅ کړي. ګورئ ټوټل یې وباسي او محاسبه یې هم وکړه موږ ته. بل فرض که موږ وبه ولیکو چې ماوس 120 مو اخیستی او دا خو 100 شو، 120 مو اخیستی او په 200 مو خرڅ کړه او 3 دانې مو خرڅ کړه. نور محاسبه کلکولیشن هر څه دوی خپله کوي. همدا ډول کیبورډ به ورته ولیکو. کیبورډ موږ اخیستی او په 200 او خرڅ مو کړه په 300 او فرض که 2 دانې مو خرڅ کړه، د دې محاسبه یې هم موږ ته وویسته. همدا ډول فرض که راځو منیټور به ورته ولیکو. منیټور موږ اخیستی او په 3,000 یعنې موږ ته تمام شوی، موږ ته په کم قیمت چې راغلی هغه 3,000 دی او خرڅ کړی مو دوکان کې په 4,000 دی او فرض که 12 دانې مو خرڅ کړي. همدا ډول سکرین به ورته ولیکو.
سکرین به ورته ولیکو چې سکرین موږ اخیستی او په 12,000 او خرڅ کړی مو دی فرض کړه په 15,000. داسې یو مثال دی 2 دانې نو دومره پیسې شوې. او له دې وروسته بری شو فرض کړه یو هارډ ډیسک به ورته ولیکو. هارډ ډیسک موږ اخیستی او په 2,000 او بېرته مو خرڅ کړی دی په 3,000 او څو دانې مو خرڅ کړي فرض کړه 15 دانې مو خرڅ کړي. نو محاسبه یې موږ ته وویستله. تر دې ځایه خو موږ ځان ته مثال جوړ کړو. اوس بری شو دا به ټول سلیکټ کو او له دې وروسته مو چې دا سلیکټ کړه دا به سنټر ته هم کو او همدا ډول میډل ته به هم کو. اوس بری شو د دې ټوټل به وباسو. صحیح ده. دغلته به هم ټوټل وباسو ګرین ټوټل او دلته د وین او لاس ټوټل باید هم وویستل شي. دلته به موږ ورته ولیکو چې ټوټل یا داسې به ورته ولیکو چې ګرین ټوټل. سمه ده. او دا کالم به ورته لږ لوی کو او له دې وروسته بری شو دلته ایکول سم او قوس شروع. له دې څخه وروسته به دا ټوټل پیسې مو کمل دلته موږ رینچ یې ونیسو او انټر به کړو موږ ته ټوټل وویسته. همدا ډول دا د وین او لاس ټوټل هم وباسو. نو د دې لپاره هم راځم سم لیکم او قوس شروع او بیا رینچ او بیا انټر. نو دا ټوټل هم ما وویسته. دا به انتخاب کو. دلته به ورته بارډرز ورکم آل بارډرز به ورته ورکو بیا به ورته بولډ انتخاب کو. تر دې ځایه ګورئ زموږ مثال جوړ شو. دغه دومره خواري چې ما وکړه په دې خاطر مې دا مثال جوړ کړ تر څو تاسې دغه د نمبرز په اپشنو باندې ښه صحیح په دقیقه پوه شئ. اول راځم دلته په وین او لاس ټوټل چې ما ویستلی دلته درېږم. کله چې زه دلته ودرېږم پاس ماته په نمبرز کې څه شی لیکي په دې مینو کې وایي جنرل. د جنرل څخه هدف دا دی چې دا یو جنرل عدد ته لیکلی. موږ د اکسل په اول درس کې ویلی و چې موږ او تاسې په اکسل کې عدد په 2 ډوله لرو. یو جنرل عدد یو فارمټډ عدد دی. صحیح ده. نو دا اوس موږ ته وایي چې دا یو جنرل عدد دی یعنې د اکاونټینګ هیڅ اصول په دې باندې نه دی اپلای شوي. نو زه راځم دلته داسې په همدغسې درېږم. له دې څخه وروسته راځم دا نمبرز ته اړوم. چې کله نمبرز ته واړوم ګورئ دلته اشاریه پیدا شو. اشاریې نه رایټ طرف ته صفرونه پیدا شو. یعنې دا ما نمبرز ته واړو او د اکاونټینګ یو رول مې په دې باندې اپلای کړ. نو دا یوه خبره. د نمبر څخه هدف دا ده چې د اکاونټینګ یو رول پې اپلای کېږي. اوس خو دغه پیسې لیکل شوي فرض کړه دغومره پیسې دي. اوس دا ډالر دی ایرو دی پاونډ دی کرنسي خو دې سره نشته. زه غواړم چې دې سره کرنسي هم څنګه کړم اضافه کړم. نو تاسې بیا راشئ همدې نمبرز ته او دلته ورته کرنسي اضافه کوئ. ګورئ کرنسي هم ورسره ډالر ساین راغی یا پولي واحد د ډالر ورسره راغی چې دغه مقدار پیسې دا ډالر دي موږ سره. ورپسې چې دی بل اپشن دلته د اکاونټینګ دی. ګورئ اکاونټینګ او کرنسي په اړه تاسې یو شي ته متوجه واوسئ. کله هم چې موږ او تاسې غواړو چې د کرنسي یا پولي واحد ورسره ولیکو هغه عدد سره ډېر نږدې لیکل کېږي په کرنسي کې. اما که چېرته زه راشم اکاونټینګ فارمټ پې اپلای کړم ګورئ د عددو نه دا کرنسي ډېر لرې شو. دا د اکاونټینګ اصل دی او د اکاونټینګ فارمټ او طریقه همداسې ده. نو تاسې چې کله راځئ په یو عدد باندې اکاونټینګ رولز اپلای کوئ نو هغه نه به ډالر ساین لږ لرې راځي او همدا ډول ټاوزن سپریټ کاما او اشاریه او ټولې خبرې به مکمل پې اپلای کېږي. نو دا هم موږ سره د اکاونټینګ رول ده. بل هم موږ شارټ او لانګ ډیټ لرو. فرض کړه زه په دلته به زه یو ډیټ هم اضافه کړم. سمه ده. ډیټ مې اضافه کړه او فرض دا به ټول تر دې ځایه سلیکټ کړم او آل بارډرز به ورته ورکو او دلته به راشم زه به ولیکم چې فرض کړه 4 د اولې د 2025 کال. دا ما سره ډیټ شو خو دا څه ډول ډیټ دی. دا به ټول بیا سلیکټ کو او رای به شو. دا به سنټر ته کو بیا به میډل ته کو بیا به هم دغه ډیټ باندې ودرېږو. ګورئ چې زه کله په ډیټ درېږم دلته ما ته لیکل کېږي په نمبرز مینو کې چې دا ډیټ دی یعنی دا عدد نه دی دا ډیټ دی تاریخ دی. خو دا تاریخ د څه رقم غواړي؟ شارټ ډیټ خو همدغه دی. نه زه وایم یاره شارټ نه لانګ ډیټ په شکل غواړم چې لانګ ډیټ ولیکم نو په دې رقم راته لیکل کېږي اول د اپریل 2025 کال یعنې د میاشت نوم یې مکمل ولیکه. نو تاسې خپل ضرورت ته لیدلی خوښ هم چې شارټ ډیټ استعمالوئ او که لانګ ډیټ استعمالوئ. بله خبره هم دلته د ټایم ده. ګورئ زه به دلته یو بل کالم هم اضافه کړم او دې ته به نوم ورکړم چې ټایم. صحیح ده. چې کله مې ټایم نوم ورته ورکړه دا به ټول زه سلیکټ کړم او بارډرز به هم د دې ته ورکړم. له دې وروسته به زه راشم فرض کړه 9 بجې به زه ولیکم 9 بجې.
او بیا به انټر پریس کوم. ګوري دا موږ ته 9 بجې ولیکل شو، خو کله چې زه دلته د سلیکشن اخلم یا دلته درېږم نو دلته ماته په نمبرز کې کیسټوم لیکي. د کیسټوم څخه هدف دا دی چې دغه ټایم چې تا لیکلی دغه د ټایم په صحیح فارمټ باندې تا نه دی لیکلی، تا از کیسټوم په خپله خوښه دغسې یو فارمټ باندې تا ځان ته لیکلی. که ته غواړې چې هغه د ډیټ د ټایم هماغه صحیح فارمټ په دې باندې اپلای شي چې څه رقم باید ستاندرد شکل د ټایم دی هغسې باید ولیکل شي، نو تاسې به نمبر سره راشئ او د هغې څخه وروسته به تاسې ورته دغه ټایم سلیکټ کوئ. چې کله ټایم تاسې ورته سلیکټ کړو ګورئ د ټایم صحیح فارمټ په دې شکل دی 9 بجې 100 دقیقې 100 سیکنډ او AM که PM. نو تاسې معمولا تاریخ په دې ډول لیکئ، ټایم په دې ډول لیکئ، ځکه دا ستاندرد شکلونه دي. نو موږ په کیسټوم شکل چې دی څنګه ستاندرد شکل ته واړولو، هغه هم د ټایم په واسطه باندې. بله خبره دلته ګورئ د پرسنټیج ده، موږ ته زه بلته یو بل کالم هم اضافه کړم او پرسنټیج به ورته ولیکم. صحیح ده؟ او کله مې چې پرسنټیج ولیکه دا کالم به ورته لږ لوی کړو. ځینې وخت داسې راځي موږ لیکو چې 2% یا 2% یا 100%، خو دې سره پرسنټیج علامه باید اتوماتیک شکل باندې راشي. نو تاسې دا ټول ورته سلیکټ کړئ، اول خو ورته بارډر واخلئ، له دې وروسته به بیا چې کله بیا هم یې سلیکټ کړئ او دلته به راشئ نمبرز ته، او په نمبرز کې به تاسې څه شی وکړئ دا پرسنټیج به ورته آن کړئ. چې کله مو آن کړئ، فرض که تاسې 2 لیکئ او انټر پریس کوئ نو تاسې ته 2% خپله راځي. فرض که تاسې 3 لیکئ 3% نو 3% خپله تاسې ته راځي. نو په دې شکل باندې تاسې کولی شئ چې دغه د پرسنټیج ساین نه دی هغه ځان سره اضافه کړئ. یو بله موضوع چې ډېر مهمه موضوع ده فریکشن په نوم باندې ده. ګورئ زه به راشم دلته یو بل کالم به هم اضافه کړم او هغې ته به فرض که فریکشن نوم به ورته ورکړو. ځینې وخت دا موږ تاسو سره اوریج ضرورت پیدا کېږي او صد و فریکشن دا مسایل په ایکسل پروګرام کې. زه به دا بارډر هم ورته انتخاب کړم. ګورئ زه دلته لیکم 1/2 چې کله انټر پریس کوم دا 1/2 دوم د جنوري ته وړي. که زه ورته ولیکم چې 3/4 ګورئ دا خبره مارچ ته ورسېدل 4 د مارچ. فرض که زه ورته دلته لیکم 4/6 انټر کوم ګوره خبره اپریل ته ورسېده. زه وایم چې نه ما ته میاشت مه لیکه، زه چې په دغه کالم کې فریکشن لیکم نو ته از فریکشن هغه ځان سره منه او منث تاریخ ته ډیټ ته مه اړوه. نو تاسې کوم کالم کې چې فریکشن استعمالوئ او استفاده کوئ هغه کالم به سلیکټ کړئ، له هغې نه وروسته به تاسې راشئ دلته فریکشن آپشن به ورته آن کړئ. له دې وروسته ګورئ چې زه 1/2 لیکم او انټر کوم دا ما سره مني، دا تاریخ ته نه اړئ. 2/4 چې لیکم انټر کوم دا ما ته تاریخ ته نه اړئ، ډیټ ته ما ته نه کنورټ کوي، بلکې هماغه فریکشن حالت چې زموږ ضرورت دی هماغه حالت کې موږ سره پرېږدي. او لاست اپشن دلته ساینټیفیک دی. د ساینټیفیک څخه ګورئ هدف او مقصد څه دی. زه به دغلته یو عدد ولیکم. صحیح ده؟ دلته به یې ولیکم چې د سل کوشنی دی. ګورئ دومره لوی عدد ما ولیکه. زه غواړم په دې باندې دغه د ساینټیفیک اپشن اپلای کړم. د ساینټیفیک اپشن څخه هدف څه دی؟ ګورئ ښه دا عدد خو ډېر لوی دی، زه غواړم چې دا عدد کوشنی شي لږ. نو دلته راځم ساینټیفیک پې څنګه کوم اپلای کوم. چې ساینټیفیک پې اپلای کوم ګورئ دا عدد وړوکی کېږي، وړوکی شو که نه. نو دغه 2 3 4 دا هغه مین عددونه دي. صحیح ده؟ او ای ده، ای معنا اینډ ورکوي، اینډ پلس 14. یعنې د دې څخه هدف دا دی چې دغه 2 3 4 دا عدد خو شته خو د دې په اینډ کې چې دی 14 عددونه نور هم شته. هغه 14 عددونه کوم عددونه دي؟ ګورئ هغه دغه عددونه دي. دا ټول مکمل تاسو ته په فارموله بار کې د عدد به ښیي. لکه دومره لوی عدد موږ نه غواړو چې دلته زموږ سره په سیلینو کې واوسي، یو ځای زیات ونیسي او موږ ته بیروبار زیات کې. نو هغه تاسې کولی شئ چې فریکشن ته واړوئ. کله هم چې فریکشن ته واړوئ په دې شکل که څومره لوی عدد فریکشن یې کوي تاسو ته په دغه شکل لیکل کېږي. خدای دې وکړي د پلس نه دې خوا 50 عدد دی، دلته تاسو ته 50 لیکل کېږي، ټول مکمل عدد نه لیکل کېږي. نو دا هم موږ سره د فریکشن موضوع ده. بله خبره هم دلته موږ ټیکس لرو. د ټیکس څخه هدف دا دی ښه
فرض که دغه لیکل من کړي زه دا ټول لیکل سلیکټ کوم چې کله مې دا ټول سلیکټ دا اوس ماته وایي چې دا خو یو جنرال عادت دی یعنی دې باندې موږ د اکاونټینګ محاسبات ترسره کولی شو ځکه جنرال عادت ده خو که زه رایټ کلیک دلته وکړم او راشم دا ټیکس ته کنورټ کړم اوس دا ټیکس ته کنورټ شو صحیح ده چې کله هم یو عادت ټیکس ته کنورټ شي هغه از ټیکس موږ سره سټور کیږي از ټیکس موږ سره سټور کیږي موږ په هغې باندې د اکاونټینګ هیڅ رول نشو اپلای کولی ګورې اوس په دې باندې ما د سم فرموله اپلای که ونه شو ولې ونه شو ځکه ونه شو دا خو ټیکس ده ټیکس خو نه جمع کیږي نو داسې کار به وکړو د دې دپاره چې دا اوس جمع شي نو تاسې به راشئ دا به بیرته ګورئ زه پریکټیکل هم ایکول سم به ورته ولیکو قوس به شروع کو او بیا به دا ټول رینج ورته انتخاب کو بیا به قوس بند کو بیا به انټر کو جمع شو موږ سره جمع نشو ولې جمع نشو ځکه جمع نشو کله چې موږ دلته درېږو دلته موږ ته په نمبرز کې وایي چې دا ټیکس دی دا کم لیکنه چې دلته دا کوم عادات چې دلته لیکل شوي دي دغه عادات نه دي دا عادات واقعیت کې خو عادات دي ولې از ټیکس په ایکسل کې سټور شوی دی دا یو لیکنه ده یو خط ده او خط خو جمع کیږي نه په دې خاطر دلته موږ ته جمع ونه ایستله د دې د خاطر چې دا جمع موږ ته وباسي او په دې باندې د ایکسل فورمولونه او فنکشن موږ وشو کولی چې اپلای کو نو تاسې به بیرته راشئ دا به ټول سلیکټ کړئ او چې کله مو سلیکټ کړئ بیا به څنګه کوئ جنرال عادت ته بیا واړوئ چې کله مو جنرال عادت ته واړو اوس ایکول لیکم سم لیکم او له دې څخه وروسته راځم دا غواړم چې جمع کړم او له سم څخه وروسته به دا رینج ورته سلیکټ کو قوس به بند کو انټر کو ګورئ اوس یې موږ سره جمع که ولې جمع که ځکه یې موږ سره جمع که چې دا اوس ټیکس نه دی دا عادت دی دا جمع کیږي منفي کیږي تقسیمیږي د اکاونټینګ او د ایکسل پورې مربوط فنکشنز چې دي هغه ټول پې اوس اپلای کیږي اوس که زه دلته راشم او له دې څخه وروسته راشم اکاونټینګ رول پې اپلای کړم ګورئ مکمل رولز پې اپلای شو خو که از ټیکس به دا رولز هم پې نه اپلای کیږي نو دلته د ټیکس څخه هدف دا دی ځینې وخت تاسې ممکن په عملی کارونو کې کله هم چې کوم ادارې سره کار کوئ تاسې سره په حساب کتاب کې یو کالم شاید راشي چې هغه عادات پکې لیکل شوی خو جمع او تقسیم نشي او یا په هغې باندې د اکاونټینګ کوم پروسیجر چې دی هغه تطبیق نشي نو تاسې پوه شئ چې ولا دغه زموږ عادات چې دی ټیکس از ټیکس سټور شوي دي یا ایکسل پروګرام زمونږ دغه ډیټا چې دی از ټیکس پیژني از ډیټا نه پیژني نو تاسې به ورته راشئ ټیکس به جنرال یا نمبرز ته یا واړوئ او هغې څخه وروسته به تاسې دا کار کولی شئ بله خبره هم دلته ملګرو د مور نمبر فارمټس دي په دې کې خو جنرال موږ تاسې ویلې او نمبرز په دې نمبرز کې یو څو خبرې دي اول خو په دې نمبرز کې خبرې دا دي زه راځم د ډیسیمل پلیسز په نوم باندې د ډیسیمل پلیسز څخه دې خوا وګورئ دوه لیکل شوي د دې څخه هدف دا دی چې دغه د اشاریې نه رایټ طرف ته څو صفرونه باید راشي دلته تاسې کولی شئ چې څلور کې درې کې دوه کې ما څلور که زه چې کله کې کوم ګورئ دا ما سلیکټ کړی نو بېرته به یې سلیکټ کړو او وروسته به بیا راشو مور نمبر فارمټس ته او بیا به راشو نمبرز ته او دلته به دا صفرونه د اشاریې نه ښي طرف ته ورته څلور انتخاب کو کې به کو ګورئ اوس د اشاریې نه دې پلو څو صفرونه راغی څلور صفرونه راغی تاسې خپل بزنس کاروبار ته لیدلی خپل حساب کتاب ته لیدلی د اشاریې نه دې پلو چې څو صفرونه ستاسې په کارو نو تاسې کولی شئ چې هغه دلته د نمبرز نه مور نمبر فارمټس ته راشئ او دلته ورته دا صفرونه کم و زیات کړئ زه ورته وایم یاره هماغه دوه صفره صحیح ده او کې به یې کړمه صحیح ده بله خبره هم دلته په مور نمبر فارمټ کې چې ده د یوز 1000 سپریټ کامه دی ګورئ دغه زریز خانه کې یو کامه شته که تاسې غواړئ چې دغه زریز خانه کې کامه ونه اوسي دا چک ورته آف کړئ او کې کړئ کامه به څنګه شي لرې به شي ګورئ کامه د دې نه لرې شو خو که چېرته ستاسې ضرورت وي چې 1000 سپریټ کامه واوسیږي او ریکمنډډ هم دا دی چې باید ولیکل شي ځکه دا به په لوستلو کې تاسې سره مرسته کوي نو دا چک به ورته څنګه کو آن به کو او کې به یې کو ګورئ 1000 سپریټ کامه هم راغی اشاریه او ټولې قصې پکې راغلې نو بیا به هم راشو مور نمبر فارمټس ته دلته ګورئ یو نیګیټیو علامه لیکل شوی نیګیټیو نمبرز د نیګیټیو نمبرز څخه هدف څه دی د فرض که موږ به دلته دغه کمپیوټر چې موږ په 12000 افغانۍ اخیستی خو دا بیرته موږ خرڅ کړی دی په
10,000 افغانۍ باندې، یعنی تاوان هم پکې کړی دی. چې کله موږ په 10,000 خرڅ کو نو دلته وین او لاس کې څه لیکل کیږي؟ -4,000 لیکل کیږي کمپیوټر ته. ځکه -4,000 لیکل کیږي چې تاسو په دې کې 4,000 افغانۍ تاوان کړی دی. اخیسته مو 15,000 په 2,000 خرڅ کړی مو په 10,000 دی. نو تاسو په یو دانه کې 2,000 تاوان کړی او 2 دانې دي، دوه کې تاسو 4,000 روپۍ تاوان کړی او دلته یو نیگیټیو علامه ورسره راغی. یعنی موږ پوهیږو چې په دغه بخش کې تا تاوان کړی، دغه جنس کې تا تاوان کړی دی. خو دې کې اوس نورې خبرې دي. زه ګورې مور نمبر فارمټ سره راځم، سمه ده. او له دې څخه وروسته راځم نمبرز ته. چې کله نمبرز ته راغلم ښه نیگیټیو نمبرز هغه جنسونو کې چې تا تاوان کړی دی هغه زه ورته وایم چې ما ته په سور رنګ کې وښیه، کوم جنس کې چې زه تاوان کوم په سور رنګ کې راته ښیه. اوکې کوم یې ګورئ نیگیټیو علامت یې نه لرې شو ولې په سور رنګ باندې ولیکل شو. دا ما په دې پوهیږي چې انډیواله تا په دغه جنس کې تاوان کړی دی، دغومره پیسې تا تاوان کړی. نو که زه دلته راشم مور نمبر فارمټس ته او ورته ووایم چې یاره نه په دې شکل راته وښیه چې کوم جنس کې زه تاوان کوم، نو هغه په تور رنګ کې دې اوسي ولې قوس په داخل کې ولیکه. ګورئ د قوس په داخل کې ولیکل شو. که چیرې دا فارمټ هم ستاسې نه خوښېږي نو تاسې مور نمبر فارمټس ته راشئ. زه ورته وایم کوم جنس کې چې ما تاوان کړی هغه هم په سور رنګ کې راته ولیکه او هم یې په قوس کې داخل ولیکه. نو دا آپشن ورته انتخابوم او کې کوم. ګورئ هم سور رنګ کې ولیکل شو او هم قوس کې داخل ولیکل شو. کله هم چې زه په جنسونو کې تاوان کوم ماته به په همدغه شکل لیکل کیږي. نو دا هم د نمبر پورې تړلې یو څو خبرې وي. کرنسي خو موږ تاسې وویلې اکاونټینګ ډیټ ټایم پرسنټیج فریکشن ساینټیفیک دا مو ویلې ټیکس مو ویلې سپیشل. ګورئ په دې سپیشل کې ځینې خبرې شته. یو زیپ کوډ دی، فون نمبر دی او سوشل سیکیورټي نمبر دی. نو داسې کار به وکړو موږ به راشو دلته فرض که موږ غواړو چې زیپ کوډ لیکو. صحیح دی زیپ کوډ لیکو او له دې وروسته به دا ورته انتخاب کو، بارډرز به ورته ورکو. سمه ده. هر هیواد ځان ته په انټرنیشنل سطح باندې زیپ کوډ لري او دغه زیپ کوډ په واسطه باندې هغه هیواد پیژندل کیږي. د افغانستان زیپ کوډ 26,000 دی، د پاکستان 25,000 دی. همداسې هر هیواد زیپ کوډ فرق کوي. د افغانستان زیپ کوډ 26,000 دی، زه 26,000 لیکم او انټر کوم. دا ما سره از جنرال عدد لیکل کیږي، یعنی دې باندې زر تقسیم او اکاونټینګ رولز اپلای کولای شو ځکه دا یو جنرال عدد ده. حالا چې دا جنرال عدد په شکل زه نه غواړم چې ولیکل شم، زه دا کالم ورته سلیکټ کوم، ورته وایم دا زیپ کوډ دی، دا ما سره ایکسل کې از زیپ کوډ ولیکه یا د زیپ کوډ فارمټ په اپلای کا. نو تاسو سپیشل ته راشئ ښه له هغې نه وروسته زیپ کوډ ورته انتخاب کې اوکې کوئ. ګورئ د زیپ کوډ صحیح او واقعي فارمټ وایي دا دی. دا د زیپ کوډ اوس موږ سره په ایکسل کې سټور شو. دا جمع او منفي تقسیمولی نه شي ځکه دا یو زیپ کوډ دی. نو دا هم د زیپ کوډ خبره وه. که زه فرض که اوس دلته ولیکم 25,000 د پاکستان زیپ کوډ انټر چې پریس کوم فارمټ خپله پې اپلای کیږي. سمه ده. بله خبره هم په دې کې فون نمبر و. ګورئ ښه د فون نمبر دپاره به زه یو بل فرض که موږ تاسې سره ځینې وخت ضرورت پیدا کیږي چې موږ باید په فون نمبر په یو کالم کې ولیکو. صحیح دی فون نمبر. زه دغه کالم کې فون نمبرز لیکم. سمه ده. یو اندازه به ورته سلیکشن واخلو. له دې څخه وروسته به موږ تاسې راشو چېرته اول خو به زه تاسې دلته یو نمبر ولیکم. فرض که 0 دا نمبر ما ولیکه. کله چې زه انټر پریس کوم ګورئ 0 ترې نه ورکېږي. ولې 0 ورکېږي؟ د ایکسل په پروګرام کې چې دی لیفت طرف ته 0 چې دی هیڅ معنا نه ورکوي. In Excel program 0 in the left side mean nothing. دا هیڅ معنا نه ورکوي او دا موږ سره از جنرال عدد دلته سټور دی. دا جمع کول او تقسیمولی شو ځکه جنرال عدد ده. خو زه نه غواړم چې دا از جنرال عدد ما سره سټور شي. زه غواړم په دا فون نمبر دی د فون نمبر ستندرد شکل باندې دا ما سره جمع شي په ایکسل پروګرام کې سټور شي. نو تاسې به د دې دپاره داسې کار وکئ رای به شئ دلته نمبرز ته او د نمبر څخه وروسته به مور نمبر فارمټس او له دې څخه وروسته به سپیشل ته راشي او دا فون نمبر به ورته انتخاب کوئ او کې به یې کوئ. څه شی وشو؟ ګورئ دغه واو یا چې دی په قوس کې ولیکل شو.
کله هم چې زه اوس نمبر لیکم نو دا هغه کوډ به په قوس کې لیکل کېږي، یعنې د فون نمبر ستاندرد فارمټ به پې اپلای کېږي. که زه اوس دلته درېږم او دلته راځم ګورې دلته ماته اوس جنرال نه لیکي چې دا جنرال عدد ده، بلکې ماته لیکي سپیشل، یعنې دا فون نمبر دی، ستا ضرورت فون نمبر ته او تا سپیشل کې فون نمبر ورته انتخاب کړی. بله خبره هم هلته د سوشل سیکیورټي نمبر وګورئ. ښه زه به سوشل سیکیورټي نمبر په دغه شکل ولیکم، نمبر صحیح دی. فرض که 78 دغه زموږ سوشل سیکیورټي نمبر ده. کله چې زه دا انټر پریس کوم نو دا ما سره اوس کوم حالت کې دی، دا به ورته سلیکټ کو، سنټر او میډل ته به یې کوم. چې کله هم اوس دلته درېږم دلته ماته وایي چې دا یو جنرال عدد ده، خو زه د اکسل پروګرام ته وایم چې نه دا جنرال عدد نه دی، ته داسې کار وکړه مور نمبرز ته راسه، سپیشل ته راشه او بیا ورته سوشل سیکیورټي نمبر انتخاب کړه. زه ورته وایم دا از نمبر ځان سره مه سټور کوه، دې باندې زه د ریاضي پورې مربوط عملیې نه اپلای کوم، دا یو سوشل سیکیورټي نمبر ده، دا فارمټ پې اپلای کړه. چې کله اپلای کوم ګورې دا په دې شکل وصول لیکل شو، دا جمع ضرب منفي تقسیمیږي اوس نه، ځکه دا یو سوشل سیکیورټي نمبر دی. نو دا هم موږ سره د سوشل سیکیورټي نمبرو په سپیشل کې بل شی نشته. کیسټوم ته به راشو، ګورئ په دې کیسټوم کې موږ تاسې په خپله خوښه ځینې کارونه کولی شو. زه به بیرته اول شیټ ته راشم او کله هم چې اول شیټ ته راشم زه به فرض کړه دغه تاوان چې موږ کړی دغه په خپل کیسټوم شکل غواړم چې راشي. زه دلته درېږم، له دې څخه وروسته راځم کیسټوم ته، امور نمبر فارمټ ته راځم، کیسټوم ورته انتخابوم. چې کله مې کیسټوم ورته انتخاب کړو ګوره ټایپ د دې کیسټوم چې دی دغه شکل دی، صحیح ده. خو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه دغه ریټ چې دلته لیکل شوی ګورې دلته ریټ لیکل شوی، دغه ریټ چې دی زه ګرین لیکم ورته، ګرین. یعنی هدف دا دی کله هم چې نیګیټیو ویلیو مونږ ته راځي هغه په قوس کې دننه ولیکه، خو په ریډ رنګ ورته مه ورکوه، دا کالر ورته ګرین ورکوه. نو اوکې کوم ګورې موږ سره څنګه شو، ګرین شو. که تاسې په ټول کالم باندې دا اپلای کوئ نو ټول سلیکټ کې هم دا کار ورته وکئ. نو په خپله خوښه باندې تاسې کولی شئ چې ځینې په خپله خوښه ځینې کالرز ورته ورکئ، د اشارې نه رایټ طرف ته صفرونه کم و زیات کړئ او دې ته ورته نور فارمټینګ په خپل خوښه او په خپل طبیعت باندې وکړئ. نو دا هم موږ سره وو د نمبرز پورې مربوط خبرې. دا چې تاسې ګورئ دا هم هماغه د کرنسي یا پولي واحد په اړه ده. فرض کړه دغه پیسې ما لیکلي، دا غواړم چې کرنسي په دې باندې اضافه کړم چې دا پیسې ډالر دی، یورو دی. که انګلیش یونایټډ سټیټ ورسره ولیکم نو دا ډالر کرنسي پولي واحد ورسره راځي. که چېرته دلته راشم د یونایټډ کینګډم ورته ولیکم نو دا د پاونډ پولي واحد ورسره راځي. که پاونډ نه فرض کړه ایرو پولي واحد ورسره راځي. فرض کړه چینیس ین ګورې د ین دغه پولي واحد ورسره راځي. خو تاسې دلته ګورې د فرانک یا د فرانسې پولي واحد ورسره راځي. او که چېرته افغانۍ راوړئ نو تاسې مور اکاونټینګ آپشنز ته راشئ او دغلته سمبولز کې تاسې ورته AFN ولیکئ، ګورئ AFN ورته ولیکئ. دغه د افغانستان پولي واحد چې دی څه دی، AFN دی، AFN. ګورئ دا AFN انټر یې کوئ او بیا یې اوکې کوئ. ګورئ دلته AFN راغی، یعنې دغه ارقام یا دغه پیسې چې دي دا څه دی، دا افغانۍ دي. بله خبره هم دلته موږ سره د پرسنټیج خبره ده، دا خو موږ تاسې وویلې. فرض که دلته غواړم پرسنټیج اضافه کړم نو 9% ورسره اضافه کېږي. او بل هم ټاوزن سپریټ کامه دی، ګورئ ټاوزن سپریټ کامه تاسې پې اپلای کولی شئ. که په ټول کالم یې اپلای کولی کوئ هم یې سلیکټ کړئ او ټاوزن سپریټ کامه ورته انتخاب کړئ، ګورئ ورته اضافه شو، خو زه یې نه غواړم. بل هم دا ګورئ د اشارې نه رایټ طرف ته صفرونه څو دانې زیاتی یې که کمه یې، دا به ورته لږ لوی کړو ځکه اوس ما ورته زیات کړه، درېیمه کړه. که 4 5 6 ګورئ صفرونه د اشارې نه رایټ طرف ته زیاتېږي او په دې باندې کمیږي. قدرمن دوستانو په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي. په اکسل پروګرام کې تاسې همیشه کوشش وکړئ چې دغه محاسبات چې کله کوئ ډېر دقیق واوسئ. که تاسې یو فنکشن غلط ولیکئ، که تاسې یو عدد غلط ولیکئ نو ستاسې ټول حساب کتاب ورسره ګډوډېږي. نو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي، ویډیو یو ځل نه 2-3 ځلې وګورئ او ښه ذهن نشینی کړئ. له تاسو ټولو څخه مې دوستانو دا غوښتنه ده چې ویډیوګانې آنلاین وګورئ، په ضمن کې زموږ ویډیوګانې شیر کړئ، لایک یې کړئ او چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ.